السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان خیلی کی سی ټول به ښه جوړ یاست. دوستان نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته راوښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د فیسبوک ویډیوګانې په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ یا د هغه کوم دوستانو د یوټیوب ویډیوګانې په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. دوستان که چیرې تاسو غواړئ چې دغه ویډیوګانې خپل موبایل ته ډېر په اسانه طریقه سره راواړوئ نو دا به دوستان تاسو څنګه کوئ په دا ویډیو کې دوستانو زه تاسو ته دا طریقه درښیم. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه سره لایک کړئ، د خپل دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا کوم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستان ما رو خامخا جدي ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ تاسو له یوټیوب څخه یا له فیسبوک څخه ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ، دا ویډیوګانې به دوستانو تاسو څنګه ډاونلوډوئ دې لپاره به دوستانو تاسو تر ټولو مخ راسئ په خپل موبایل کې به فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. اوس ګوره دوستانو فیسبوک اکاونټ ته اوس په فیسبوک اکاونټ کې زه غواړم چې دغه ویډیو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړم. دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې او په اول کومنټس کې درکړې ده. له هغه څخه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ دا هغه کوم دوستانو تاسو راسئ په شیر بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په شیر بټن باندې کلیک وکړئ دا هغه کوم تاسو راسئ په مور اپشن باندې به کلیک وکړئ. دوستانو تاسو په مور اپشن باندې کلیک وکړئ، کوم اپلیکیشن چې تاسو ډاونلوډ کړی ولو دلته به دوستانو تاسو هغه اپلیکیشن ور وښایاست. نو ګور دوستانو زه راځم هغه اپلیکیشن ور ښیم. کله چې دوستانو تاسو هغه اپلیکیشن ور وښایاست دغه ویډیو به دلته دوستانو دوی تاسو ته راواړوي. نو کله چې ګور دوستانو دغه ویډیو دلته تاسو ته راغله دا هغه کوم ګور دوستانو لاندې تاسو ته ډاونلوډ بټن اپشن درکوي. دلته به دوستانو تاسو ډاونلوډ بټن اپشن درکوي، تاسو په سٹارټ ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ او هغه ویډیو به دلته دوستانو تاسو ته ډاونلوډ شي. دلته به دغه تاسو ناټ نه وکړئ، دلته به دوستانو تاسو ډاونلوډ ته راسئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو ډاونلوډ ته راسئ هغه ویډیو دلته ګوره دوستانو ډاونلوډ شوله. نو په دغه طریقه سره دوستانو تاسو کولی شئ تاسو د فیسبوک ویډیوګانې د یوټیوب ویډیوګانې په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، د خپل دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.